الله دې رحم وکړي ډېره بې حیایي عام شوې ده بس خدای دې زمونږ حفاظت وکړي بس تمیز ورکېدو والا دی خفه په دي یو لږه موده پس به مور ته څوک مور نه وي بس داسې وخت را روان دی که خور ته یې خور ووي ما له نوم بدل که نوم د دې موبایل د لاسه چې کوم نقصانونه رالل او خصوصا په ټیک ټاک باندې تاسو به وینئ زه خو چېرته ګورم هم نه ټیک ټاک ښه د یو د بل سره یې وینم پته راته هم نه لګي ګورم یې نه نه په چل پوهېږم خو د یو بل سره یو بل راته حالات وایي د زنانو وجودونه کله ماشومان په ټیک ټاک باندې اینی زه حیران یم صرف دې ته چې ستا او زما د کور یو رکوټې ماشومي او هغه په موبایل د بلې زنانه ټول وجود وویني دی به د خپلې مور ته څنګه نظر کوي په دې کور کې دی به د خپلې خور سره دا میندې به څنګه سترګې د دې بچو سره لګوي دا ژوند به څنګه تیرو دومره ماشومان یي هغې په موبایلو باندې د زنانه وجودونه ولیدل دی به دې مور ته اوس څنګه ګوري دی به دې خور ته څنګه ګوري ما سره فکر دا دی دی به دې مور ته په کم نظر اوس ګوري دی به دا مور وګڼي اوس دی به د ده به څه خیالي اوس ماشومانو غور وکئ د نوي کل غور وکئ مونږ لاس کې خو چې د چا په لاس کې طاقت دی نو مونږ وایو خدای دې پکې ایمانی غیرت پیدا کړي ایمانی غیرت چې دا بې حیایي بنده کړي او دا بې حیایي ختمه شي داسې بې حیایي راننوتلې ده د خور او د مور تمیز ورکېدو والا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس وکړو وی صحابو زنا څه ته وایي زنا باره کې ستاسو څه رایې ده وی دا الله حرامه کړې ده او دا به د قیامته پورې حرام وي نبی علیہ السلام ورته وی چې یو سړی لزله زنا وکړي لزله او یو سړی راولګي او د خپلې ګاونډۍ سره زنا وکړي د ده دا ګناه د هغه د ګناه نه سیوا ده هغه لزله زنا کړې ده د یو ځل زنا وکړله خو د خپلې ګاونډۍ سره یې زنا وکړه ځکه ګاونډي په ده باندې تکیه کړې وایي دا زما ګاونډي دی دی به زما کور ساتي نن الله دې رحم وکړي نه ګاونډي د ګاونډي نه په یره کې دی چې د کور او زینه د ګاونډي نه یریږي د دواړو جهانو سردار فرمایي مومن نه دی هغه کس چې د څو پورې د ده ګاونډي د ده د تکلیف نه محفوظ شوی نه دی په امن شوی نه دی دا مومن نه دی ګاونډي به په ګاونډي اعتماد څنګه کوي چې ګاونډي به زما د ګاونډ دی به زما د کور خیال وساتي نن نو د خپلې ګاونډۍ سره زنا کول دا د لسو زناونو نه زیات ګناه ده چې دی د خپلې ګاونډۍ سره ځکه ګاونډي په د اعتماد کړي علما وایي امام شافعي رحمت الله علیه وایي زنا قرض دی خدا ځان سره ټکا پکا ویلی کوي یادی کوي چې زنا قرض دی او دا قرض بستا د کوره پوره کیږي چا سره دی زنا وکړله یو قرض در باندې ووړې دا قرض به پوره کیږي دا به ستا د کور نه او ستا د زنانو نه ایسته شي دا به پوره کیږي اگر چې ستا په بنګله خو د لس چوکیداران ولاړي اگر چې ستا په کور د شل خادمان ولاړي خدا یو قرض ستا ته پاتې دی او دا قرض به یو ورځ ستا نه وځي ته وایې ما په کور لس چوکیداران ودرولي دي زوام د دغې چوکیدار نه به ستا په کور کې زنا کیږي دا یاد ساته زنا یو قرض دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل وی د پردو زنانو نه پرهیز کوئ نو ستاسو د زنانو نه به پرهیز وشي پردي خور لور ته په غلط نظر مه ګوره ستا خور مور ته به څوک نظر نه کوي د پردو زنانو نه خپلې سترګې کنټرول کو زمونږ د زنانو نه به سترګې کنټرول شي د خپل د مور خور حیا ساتل دا د خپلې مور خور حیا ساتل